هلمند کې د طالبانو د وسلو په زیرمه د امریکا په برید کې کابو 30 تنه طالبان وژل شوي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. په هلمند کې سرچینو د اشتسوب ورځپاڼې تایید کړي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د وسلوالو په زیرمو د امریکا په هوایي برید کې لږ تر لږه 30 طالبان وژل شوي دي. دغه سرچینو نن پنجشنبه د وري پر 18مه اشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې دا برید د چهارشنبې پر شپه د بې پیلوټ الوتکې لخوا شوی، خو د رسنیو له سترګو پټ پاتې. د سرچینو په وینا په دغه برید کې د هلمند په شورابک اډه کې د طالبانو د وسلوالو زیرمتون په نښه شوی او ویجاړ شوی ده. شاهدان وایي چې د شورابک په پوځي اډه کې د وسلو او د زیرمو د چاودیدونو غږ هم اوریدل شوی ده او په دوام یې په دې پیښه کې د طالبانو طلبات هم لیدل شوي دي. د بلې خوا ځینې سرچینې میډرن ډیپلوماس ورځپاڼې ته ویلي وو چې دا پیښه تېره اونۍ په هلمند کې رامنځته شوې وه. دا برید په داسې حال کې کیږي چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په میشګا ایالت کې د وینا پر مهال افغانستان ته د امریکا ځواکونو د بیرته ستنېدو خبره کړې وه. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کله خبر. تر بیا ښې چارې.